بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ به په ایټس او په ایټس باندې خبره کوو. دا دوانه زموږ سره چونکې سیم ایټس دي، په اولني ایټس کې کوم چې تاسو ته ښکاري نو په دې کې کامه ده او په دې دویم ایټس کې کامه نشته. نو راځو چې په دې کې څه فرق دی. په اصل کې په ویلو کې په دې کې هیڅ فرق نشته، یعنی د دې پروننسیشن ادایګي یو شان کېږي، خو په معنا مطلب کې د دې فرق دی. اولنی کوم ایټس چې تاسو ته ښکاري په کوم کې چې کامه ده، دا په اصل کې د ایټ اس کنټرکشن فارم دی، یعنی مختصر صورت دی د ایټ ایزو. دا اصل کې مونږ د ایټ ایز د فاره استعمالو. کله چې مونږ ایټ ایز چې کم دی نو هغه را شارټ کوو او هغه مختصر کوو، نو بیا مونږ ایټس استعمالو. د مثال په توګه ایټس امیزینګ مطلب دا ښه دی، ایټس ګریټ، یا دغسې نور هم مونږ چې کله ایټ ایز استعمالو هغه را شارټ کوو، د هغې نه مختصر فارم جوړو، نو مونږ ایټس استعمالو. نو په دې کې به مونږ کامه لګو. دویم کم ایټس چې تاسو ته ښکاري نو دا کامه چې پکې نشته، بغیر کامې والا، دا په اصل کې پوزیسیو پروناون دی. پوزیسیو پروناون هغه ته وایي چې کله هغه د یو څیز ملکیت ظاهروي. مثال کې یو پروناون دی، هغه د یو څیز ملکیت ظاهروي، لکه هیزو، هیز چې کوم دی، هر چې کوم دی، مای، ماین وغیره، دا چې کوم دي دا زموږ سره پوزیسیو پروناون دي. لکه د مثال په توګه سعودي عربیه is a big exporter of oil. Its oil is imported in the world. سعودي عربیه چې کوم دی نو هغه د تیلو چې کوم دی نو د ټولو نه غټ ایکسپورټر ملک دی، یعنی بار ته ورکولو والا دی. او څه کېږي د دې اټس آیل از امپورټډ ان د ورلډ، د دې آیل چې کوم دی نو هغه په دنیا کې امپورټ کېږي، یعنی خلک یې اخلي. دلته اوس مونږ چې دا کم ایټس راوړ، ایټس آیل د سعودي آیل، یعنی د سعودي خبره را روانه ده، ایټس آیل، دا دلته مونږه ایټس از ا پوزیسیو پروناون استعمال کو. دغسې سوات is a beautiful place. Its beauty is famous in the country. سوات چې کوم دی یا سوات چې کوم دی، دا یو ښکلی ځای دی، دا یو ښایسته ځای دی، د دې ښکلا چې کومه ده، د دې ښایست په ټول ملک کې مشهور دی. نو دلته مونږه ایټس از ا پوزیسیو پروناون استعمال کو. کله چې مونږ ایټس از ا پوزیسیو پروناون استعمالو، د یو څیز ملکیت ظاهروي، نو په هغه وخت کې به مونږ د دې سره کامه نه لګو. او کله چې مونږه ایز ا کنټرکشن فارم استعمالو د ایټ ایز د فاره، نو په هغه صورت کې به بیا مونږ د دې سره کامه لګو.